د افغانستان لپاره د هالند کمیټې کونړ کې د زراعت ریاست سره په ګډه همکارۍ د مالدار ورځ ولمانځله او د مالونو څخه یې په لاس راغلي تولیدات هم نندارې ته وړاندې کړل. د کلینیکونو د څلور دانې کلینیکونه موږ مخکې جوړ کړي، څلور د خیر په دې نوي کال کې بیا پلان د هلکان هم لیږلي دي. یادې کمیټې کونړ کې د ویترنرۍ په برخه کې د شته ستونزو د کمولو په خاطر څلور د ویترنرۍ کلینیکونه جوړ کړي چې له مخې به یې په غیر منظم ډول مالونو ته د درملو د استعمال مخه ونیول شي. مالداران د هالند کمیټې له مرستو قدردانۍ کوي او په دې برخه کې د لا نور کومک غوښتنه وکړه. کوم پروګرامونه چې دې ته باید پراختیا ورکړل شي ډیر شي، کنه اوس وداسې کم امکانات خلک ډیر ورته 100% ضرورت لري، او دا خلک چې د توان مطابق یا 50% یا 70% خدمات وړاندې کوي، موږ وایو چې باید 100% شي، ځکه دا ولس چې د کمالدار دی او ټول غریبان سوي دي. د ننګرهار پوهنتون د ویترنرۍ پوهنځي رئیس پوهنوال سید ضیاء الحق بنوري مالداري په هیواد کې د اقتصادي سکتور مهم اصل وګڼه. وایي حکومت او مؤسسات په دې برخه کې له مالدارانو سره لا نور همکاري هم وکړي. دغه کمی منابع چې منګ لرو چې د مالدارۍ لپاره تیاری الله برابرې کړي دي، د دنه استفاده او د مالدارانو په خدمت کې ورکول او د مالدارۍ سکتور پورته کول دا یو مهم او اساسي د کار هغه بنیادی برخه د ستاسو چې په دې برخه کې د زیدخله اورګانونو مؤسساتو څخه همدغه رقم دولت په شریکه د دې لپاره پروپوزلونه جوړ کړي، د دې لپاره پلانونه جوړ کړي، ډونران دلته جذب کړي او دوی وشي کولای چې د ډونرانو نه په استفادې سره د افغانستان د مالدارۍ سکتور په پخو باندې هم د نسلي حیواناتو د نگانه، هم د ښه تولید د نگانه، هم د بهترین غذا د تولید د نگانه او د هم په همدغه برخه کې د خلکو د اقتصادي لیول د پورته کولو لپاره په اعظمي ډول باندې کار وکړي. د کونړ کرنې ریاست مسؤلین وایي هڅه کوي هغه مالچرې یا د مالونو څړځایونه چې غصب شوي له غاصبینو خلاص او بیرته مالدارانو ته په واک کې ورکړي ترڅو مالداري لا ښه پرمختګ وکړي. مالچرونه کومه ځمکې چې نیول شوي دي خلکو په غصب کې نیولي دي، موږ د هغو د ازادۍ او د هغو د تثبیت دپاره کوشش کوو چې دا بیرته مالدارانو ته په خدمت کې ورکړو او خپل مالداران پکې خپل مالچر او ترتیب برابر کړي. کونړ کې د افغانستان لپاره هالند کمیټه د تیرې وکړ راهیسې د زراعت په برخه کې فعالیت کوي چې له امله یې زرګونه مالدارانو ته په کار او مالدارۍ کې اسانتیاوې رامنځته شوي.